اسمبلی ډیزالو شوې ده او کابینټ چې دی هغه ډي نوټیفای شوی د وزیر اعلی او د مشیرانو او د وزیرانو سره. دا 4 کاله چې وو نو دا کې د دې صوبې اقتصادي صحت خراب شوی دی، صوبه مقروض شوې ده، په صوبه کې د بیډ گورننس یو بد مثال قایم شوی دی. سابقه فاټا ته 357 بلین 357 ارب روپۍ راغلي، هغه د هغې نام و نشان نشته دی. په دې صوبه کې د ډیولپمنټ بجټ چې دی د هغې 1.3 ټریلیون روپۍ ترو فارورډ ده، یعنې 9 کاله کې به یو سکیم مکملیږي. او دغه شان په دې صوبه کې 157 سیکرټریان په تیر شوي 4 کاله کې بدل شوي دي، چیف سیکرټریان بار بار بدل شوي، آی جیز بار بار بدل شوي دي. دې وجې نه دا یو سیاه دور ختم شوی دی او زه عوامو ته اپیل کوم چې په مستقبل کې ښه قیادت منتخب کړي. جماعت اسلامي ځان ته د متبادل قیادت دپاره په صوبه کې پیش کوي. په دې حوالې سره موږ خپل منځ کې مشاورت کړی دی، که موږ نه اپوزیشن تپوس وکړي یا پارلیماني کمیټۍ کې زموږ د جماعت نه نوم واخیستی شي نو انشاءالله تعالی موږ به خپل نوم ورکوو.